بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم ګران کتونکو نن د پی او آر کارت هولډرز افغان ریفیوجیز چې کوم دي د هغوی نن اخیرنه ورځ ده تر اوسه پورې د حکومت له اړخه په باقاعده توګه هیڅ قسمه داسې دغه نه دی راغلی چیرې د دوی په مهلت کې به اضافه کوي یا نه دا خبره ده. او دې سره دا دی چې په تقریبا 1.15 میلیون یعنی 15 د پاسه 15 لکه افغانان چې کوم دي هغوی باره کې به فیصله کیږي چې آیا د هغوی ریفیوجي سټیټس ختمیږي که ختم شو. اوس خطره ده چې آیا د دوی دا تاریخ ختم شي نو د دې سره به کیږي څه یا فوري طور باندې به کریک ډاون به باندې کیږي یعنی په زور د ویستلو سلسله به شروع کیږي دوی ته به ازادي ورکړي کلاو چټي به ورکړي چې بس ګرځي پاکستان کې مزه کوي کنه په زور به ویستل کیږي. دا یو اهم سوال دی او د ایکسټنشن حواله سره هم خبره کو چې را ایکسټنشن د ته به ملاويږي کنه کیږي. د سره تاسو ته پته ده چې پرونه د غلام خان بارډر هم بند کړی شوی دی اوس صرف دوه لارې پاتې دي یو د تورخم لاره ده او یو د چمن لاره ده. غلام خان بارډر د دې وجه نه بند کړی چې هلته کې د سکیورټي حالات د وجه نه د هر قسمه ټرافیک دپاره د ګاډو د پیدل د هر قسمه دغه دپاره بند کړی دی. نو اوس که ټول څومره ویستل کېږي نه به ټول په تورخم باندې یا په چمن باندې به ویستل کېږي او دا یو ډېر لوی تعداد دی. د کم تاریخ چې دوی ورکړو د فیډرل کابینټ دا فیصله کړې وه او د کې څو وارې چې کوم دی مهلت ورکړی شوی دی ډیډلاین چې کوم دی هغه ایکسټینډ کړی شوی دی د جون د میاشتې 13 تاریخ چې کوم دی 2015 دا نننې د دې اخیری تاریخ دی او دا چې کوم دی تقریبا 1.15 میلیون نه پاسه کسانو ته چې کوم دی د پی او آر کارت چې دی د وته جاری کړو د دوی لپاره بیا په پاکستان کې لکه دوی بالکل بس دا لکه د پاکستانی شهریت غونډه کې دا شی به غنل شو سو واره په دې کې ایکسټنشن شوی دی د پی او آر کارت کې چیرې لکه بار بدا د کال د پاره د دوه د پاره به دا ایکسټنډ کېده شپږو میاشتو د پاره به دا ایکسټنډ کېده او دا اخیری مهلت چې ورکړو نو دا جنوري کې ول ورکړو چیرې د 30 جنوري پورې د 30 جون پورې 13 جون پورې د دغه کړو سو واره دغه شوی دی. وس د وخت کې چې کوم دی دا به مکمل ایکسپایر شي نن بچی دی د 1200 بجو نه پس په دا ایکسپایر شي او څومره افغانان چې دی که دغه سره پی او آر کارت دی که ایس سی کارت دی که هر څو سره دی هغه به کنسیډر کیږي ان ډاکومنټډ یعنی دا غوي حیثیت پداسي چې دوی د سره اډو رجستر نه دي څنګه چې موږ ته غیر قانوني یعنی به کاغذونو یا به ډاکومنټس دي نو غوي به غیر قانوني تصور کیږي. وز د دې خبره سبا کېږي ایکسپیکټیشن سي دي زیات ایکسپیکټیشن دا دي چې د دوی ډیپورټیشن به شروع کېږي دا کم ډیپورټیشن یعنی دا وستل چې دي دا به تیزیږي که نه اوس په دې باندې دا به اوس خبره کېږي. بله خبره دا ده چې پاکستان د ډیپورټیشن یعنی د وستلو دا کومه سلسله د 30 د اکتوبر نه شروع کړې وه او ډېر سخته ډېره تیزۍ سره خاص کر خدا د چې څو وارې موږ وکتل چې په دې کې ډیډلاین کې چې کوم دی ایکسټنشن به وشو د اکتوبر د 30 د کال 2023 نه دی خوا چې کوم دی که موږ وګورو نو یو ځل دوی ته ټایم ورک چیرې د 1 د نومبر د لمبي تاریخ پورې تاسو سره تاریخ یعنی اکتوبر واخله اکتوبر نومبر بیا یو میاشت ولورک په اکتوبر کې چې شروع کو چې یو میاشت کې به تاسو موږ تاسو خلاف کاروي شروع کو تاسو په خپل باندې زه یو دغه نه پس چې لانل بیا تاریخ ورک د 3 میاشتې ول بیا سیوا کړلې وی چیرې د مارچ د 31 مې یعنی د 13 مارچ پورې چې دی د سره تاریخ ته د 13 مارچ نه پس په دا وستل کېږي داغه نه پس بیا مارچ نه پس ول بیا اپریل ورک ځکه ما په خیال روزه پکې را لاله چیرې د روزه را لاله اختر را لاله نو دا غینه پس ول بیا تاریخ ول سیواک او د اپریل 13 تاریخ اوس د اپریل 13 تاریخ نه پس چې کوم دی بیا ډیر سخت کریک ډاون شروع شو هغه ټیم کې پاکستان افغانستان تعلقات هم کې تاوتریخوالم ډیر زیاتو نو ډیر سخت کریک ډاون شروع شو نو دغه تقریبا د کال اکتوبر موږ واخلو 2023 نه تر دغه تاریخ پورې د نن تاریخ پورې موږ ویلی شو چې تقریبا 1 میلیون افغان یعنی 10 لک افغانان چې کوم دی هغه واپس لیګلی شوی دی په دې کې خو په دې کې
یو خبره ده چې د یو ان او د کډوالو چې کوم عالمي ادارې د IOM یا یونیسیار هغوی دا خبره کوي چې یاره په دې کې په دې 10 لکه کسانو کې صرف د اپریل میاشت چې کومه د دې کال په هغه کې 15,000 کسان یعنی ډیر کسان د اپریل په میاشت کې چې کوم دی هغه وستلی شو. وس دې ټیم کې زیاتره پاکستان پالیسی دا د چیرې مونږه ټارګټ کو چې کوم غیر قانوني یا ان ډاکومنټډ چا سره ویزا نه و د چا سره ACC کارت نو د چا سره چې کوم دی POR کارت نو خو په دې منځ کې چې کوم دی بیا ACC والا هو بارم بیا اعلان وکړو هغه خو د 30 د اپریل نه پسې د غوي خلاف هم کریک ډاون شروع کو او په دې کې داسې مشوي دي چې بیا پولیسو دې ته نه دي کتلی چیرې د سره کارت شته او کارت نشته خو بس گاډي ته خېجولې دي او دا کم چې دی ولا کمپونه جوړ کړو هغه ته دوی دغه کړی دي. نو په دې کې وس دا مسله دا چې د وخت کې یو طرف ته سورزو نمونګه دا خبر اورو چیرې د وزارت سافران چې دی یعنی د پاکستان چې د مهاجرینو کوم وزارت ته هغه یو سمری تیار کړی دا د UNHCR د افغان ګورنمنت د ریفیوجیز د مهاجرینو د نمائندګي او د پاکستان چې کوم کسانو د دوی په شریک سره یو سمری تیار کړی دا چیرې دوی له مهلت سیوا کو. اوس پاکستان بنیادی تور باندې غوښتل چیرې دا مونږ زیات نه زیات چې دی دا مونږ 3 میاشتې سیوا کو خو نور بلکې د افغان ګورنمنت د طرفه افغان حکومت د دولت د طرفه بدا ویل کېدل چې نه تاسو دوی له دا ټایم مدغه کوي خو دوی په خلاره بس دوی ته تاسو پرې د چیرې په خپل خوخه باندې راځي دباو به پنه کوي زور په مراولې او مولا تاریخونه ورکوي خو بیا د UNHCR پاکستان دوی وی چیرې داسې نه کیږي. نو بیا د UNHCR او د پاکستان 3 میاشتې UNHCR کال غوښته نو هغه کې را دوی شپږ میاشتې لکه هغه د قبایلو فیصله وکړه چې په منځ باندې نو نه 3 میاشتې هغه د پاکستان خبرو منل شو نه یو کال چې کوم د UNHCR خبرو منل شو بلکې دوی مشترکه د فیصله وکړه چې شپږ میاشتې د ایکسټنشن خو اوس د شپږ میاشتې ایکسټنشن چې کوم د دې فیصله خو شوې ده خو د دې منځوري به ورکي وفاقي کابینه. نو تر اوسه پورې وفاقي کابینه تقریبا د 3 غونډې چې وشولې په دې کې دغه ورنکړه د دې منځوري ورنکړه. وس نن خو د کابینه غونډه شته نه نو چې د کابینه غونډه نشته نو سبا خو د منګل ورځ ده او د منګل په ورځ یعنی د ټیوزډے باندې اکثر د کابینه غونډه کیږي یا په ټیوزډے یا په وینسډے باندې کیږي خو اوسه پورې لا دا خبره مخې ته نه راغلي چې آیا د دې کابینه په ایجنډا باندې دا شته او کنه. دوه قسمه رائے دي یو رائے دا چې بالکل ایکسټنشن نه او بس په قلاره باندې تاسو دا ټول چې کوم دي دا سونه افغانان په پاکستان کې دي چې سره چې ون ډاکومنټس یعنی ویزا نشته دي دوی له بس تاسو دا دیلا او سلور کې دوی انکریج کې چې دوی په خپل باندې لاړ شي په قلاره باندې خپل کارونه راغونډي نو دوی سره ځکه چې دوی له تاسو د ایکسټنشن پس ایکسټنشن ورکوي نو دا ایکسټنشن به تیر شي او دوی به بیا د بل ایکسټنشن په انتظار یعنی د بل مهلت په انتظار وي. نو د دې د وجنه یو رائے دا چې تاسو په دوی باندې به سختی نه کو په دوی باندې به تیزی نه راولو خو چې چرته پولیس نسی یا څه مسله راځي هغه کسان به چې دوی واپس افغانستان ته لیږي. نو اوس دې وخت کې دا صورتحال دی چې نه فیډرل کابینټ تدا لا ایجنډا باندې لا نشته دی او فیډرل کابینټ لا میټینګ نشته دی او داسې ایمرجنسي نه د پاکستان کې داسې ایمرجنسي نشي ګڼلې. نو اوس په ګورو چې کیږي به څه خو دا وخت حقیقت دا دی چې په پاکستان کې د افغان ریفیوجیز یعنی مهاجرین چې دي د هغوی د مهاجر غ حیثیت یعنی د کډوال غ حیثیت چې کم دی هغه بنن د شپې 12 بجې نن د ګل ورځ ده د پیر ورځ ده د دې نن منډه باندې دا به د شپې 12 بجې ختم شي. اوس امکان بیا پکې دا نشته دی پولیس لپاره چې د سره POR کارت دی د سره ACC کارت دی یا دا الیګل دی چې کوم له مخې لوردي صرف هغه چې د چا سره ویزې نه نو دا ټول بنولې کېږي او دا به واپس لګلی کېږي. خو زمانه د خیال چې ډیر زیات زور راولي یا ډیر په غټه سطح باندې چې کوم دی ها هو جوړه کی یا نیول شروع کی خو څنګه چې د دې وخت کې د حالات روان دي په خاموشۍ سره نو دغه شان په خاموشۍ سره بزي خو زیات امکان دا دی چې دوی ته په خپل وی چې تاسو په خپل مالونه راغونډوي اسبابونه مو راغونډوي کاروبارونه مو راغونډوي او واپس زه یا الته کې لاړ شي ویزا واخلې بیا راځي خپل کاروبار ته کېنه.